شو. الرحمن الرحیم. تاسې نن ورځ درس چې دی موږ تاسې مسلس یا عضلات اخیره شروع کوو. هډوکي خلاص ونور نو نن دا درس کې موږ تاسې انشاءالله په دې بحث وکړو چې عضلات څنګه جوړښت لري، عضلات څه شي دي، څه کار کوي په وجود کې، او کوم ډول عضلات یا مسلس موږ تاسې لرو، او په دې کې کوم یو مثال خبرې مهم دي موږ تاسې په کوم یو موږ اوس مطالعه کوو، کوم یو د اخیره بیا وروسته مطالعه کوو. نو اول راځو د عضلاتو لنډ وظایف. موږ تاسو غواړو چې بحث پر وکړو چې عضلات څه وظیفه لري. اول باډي موومنت، د بدن په حرکت کې یا لوکوموشن کې ډیر مهم رول لري. یعنی بې له عضلاتو هډوکي نس کولی چې حرکت وکړي. نو عضلات چې د هډوک ته حرکت ورکوي او په ګډه سره چشکي حرکت رامنځته کوي. او بل د وجود دغه پوسچر چې موږ تاسو څنګه جوړښت لرو، انسان څنګه جوړښت جوړ دی نه، دا هم د دغه عضلاتو برکت دی چې د پاسته شکیږي ده موږ تاسو ته بدن پوسچر جوړیږي. بل په تنفس کې مهم رول لري چې د هغو څخه ډیافراګم چې د اخره به مخکې درسو کې ان شاء الله بحث وکړو، او انټرکوسټل کنټراکشنز یا انټرکوسټل عضلات چې دی مثال نه دغه چې دی په تنفس کې مهم رول لري. بل همدارنګه عضلات چې دی په کمیونیکیشن یا خبرو کې ډیر مهم رول لري، چې هغه وربل خبرې دي خپل او فیشل هم د مخ کوم ظاهري حالت چې د مثال د خبر دی باندې کې مهم رول لري. همدارنګه عضلات ځینو ارګانونو او غړو او همدارنګه د رګونو په تکلساتو کې هم مهم رول لري. لکه مثال موږ تاسو چې کوم خواړه وخورو نو هضمي کانال یا هضمي انټسټینل ټرک هضمي ټرک چې دی دا پرستالز حرکات لري، خپل حرکات کوي. دا حرکات په واسطه باندې مواد مختزي انتقالېږي. او همدارنګه خپل موږ تاسې وایو چې په سترګې کې موږ تاسې پاپیل لرو یا سترګې هغه کسي موږ تاسې لرو چې نور داخليږي د هغه د لارې څخه. کوم وخت چې روښنایي څراغ لګېږي نو هغه وازه کنسټرکشن کوي، تکلس کوي، نور کم داخليږي. چې تاریکۍ روښنایي کموي بیا نو هغه واز ډایلیشن کوي، بیا نور ډېر داخليږي. همدارنګه د زړه ضربان دي هارت بیټ چې دا هم خپل عضلات پورې مربوط عضلات پورې اړه لري. همدارنګه بل په وجود کې د تودوخې جوړېدل دي یا ترموجنیز دی، چې په دې کې هم مسلسل عضلات شي کومک ورسره کوي. دا د عضلاتو ځینې مهم وظایف چې موږ تاسې کوم درس وایو چې بحث پر کوو زیاتره موږ تاسې چې دی هغه سکلټل مسل موږ تاسې وایو چې وایو موږ تاسې سکلټل مسل موږ تاسې وایو. نو هغه موږ تاسې ډېر کار چې دی هغه د مومنټ سره دی موږ تاسې کوو ډېر بحث کوو. نو چې دی هغه بیا مخکې درسو کې بیا وروسته خیر ان شاء الله بحث پر کوو د خیر سره. ښه. عضلات کوم پراپرټیز لري، کوم مشخصات لري، څه کولی شي عضلات؟ اول عضلات کولی شي چې اکسایټیبیلیټي وکړي، مثال تنبیه سي. عضلې ته یو خاص نرف راځي، هغه خاص نرف چې د مثال د خبرې سیاله ورته راوړي، او عضلات پکې سټیمولس چې راسي عضلات پکې تنبیه کیږي او عضلات شي بیا تکلس کوي. نو اول دا ورتیا لري عضلات چې دته تنبیه راسي، نرف ورته راسي سيسو اکسایټیبلز تنبیه سي. دوهم دا دی چې عضلات چې کولی شي تکلس کولی شي، کانټراکټیلیټي کولی شي. دې وړتیا لري چې عضلات شي لنډه سي او شي وکړي مثال فورس یا قوت تولید کړي. صحیح سو یو شی مثال پورته کړي، یو حرکت رامنځته کړي، یو شی مثال ښکته کړي مثال نه دته کانټراکټیلیټي یا تکلس وړتیا لري عضلات. بل اکستنسیبیلیټي کوم مخکې مثال موږ تاسې عضلات چې موږ تاسې دغه کړي کنټرول کړي بیرته کولی شي چې هغه اولني شي ته راسي حالت ته راسي. چې دا کولی شي مثلا stretch back to its original length، یعنی کوم وخت چې عضلې تکلس کړي بیرته دې وړتیا لري چې خپل اولني حالت ته بیرته راسي. صحیح سو دا extensibility ویل کېږي یا د کشېدو قوت لري. صحیح دی. او بل elasticity لري، الاستیک خاصیت لري چې هم غټه سي هم کوچنۍ سي. مثال د خبر نه stretch سي هم غټه کوچنۍ سي، یعنی کشش قوت لري عضله. صحیح دی. دا څلور چې د عضلې چې پراپرټیز به یا خصوصیات او د عکس کې هم ډېر شمال می د بیا عکس ته وګورئ. کنټراکټیلیټي معنی عضلات چې لري تکلس قوت لري. مثلا خواص شي تکلس رامنځته کوي، دا پاکي لنډي کوچنۍ کیږي او حرکت تکلس رامنځته کوي، معنی تکلس کوي. او بل چې اکسایټیبیلیټي و چې عضلات تنبیه کولو وړتیا لري، خاص ار عضلې ته خاص نرو یا عصب ورته راځي چې هغه سیاله ورته راوړي چې کوي تنبیه کوي، بیا عضلات رامنځته کوي، حرکت رامنځته کوي. صحیح. اکسسیبیلیټي چې تکلس وکړي عضله مثال یا کوچنۍ سي دغه سي عضله بیرته د خلاصېدو چې لري وړتیا لري چې بیرته خپل اولني حالت ته یا کش سي بیرته. صحیح سو. او الاستیسيټي عضله کولی شي د کشش وړتیا ولري، غټه او کوچنۍ سي. ښه. موږ تاسې عموما درې رقم مسلس موږ تاسې په وجود کې
چې یو سکلټل مسل دی چې موږ تاسو بحث هم پر دغه باندې دی ان شاء الله. بل سموث مسل دی چې هغه وروسته درسو کې بیا راځي شوی عضلات. او بل کارډیاک مسل دی چې هغه په زړه برخه کې داخل شپو متعلق وي بیا ورې وای ان شاء الله. دلته ما لږ مهم معلومات دي تیار ول. اول سکلټل مسل چې دی دا خپل اٹیچ ټو بون یعنی د اډوک سره وصلي شي. دا د اډوک سره چې وصل د عضلات صحیح سو ځکه اډوک په چې راوړي په حرکت باندې اډوک دی راوړي. د وجود تقریبا 40% وزن دی تشکیل دی دا سکلټل مسل چې دی چې اډوکي پوښلې دي صحیح دی. او بل د دې مهم وظیفه چې ده چې دې مسؤلیت لري هغه لوکوموشن حرکت رامنځته کوي. فیشل ایکسپریشن سره مخ ظاهر باندې چې د مثال د رامنځته کوي پوسچرز مخ تاسو د وجود دغه کوم بڼه جوړښت چې دغه جوړی دی خپل ریسپیریشن په تنفس کې مهم رول لري صحیح سو ریسپیریټری موومېنټ د تنفس په حرکت کې مهم رول لري. داسې نور په وجود کې کوم حرکات رامنځته کیږي په اچانک شي کولی شي کومک سره کولی شي. د حرکاتو په اړه موږ تاسو په اول درس کې بحث کړی و چې موږ تاسو په وجود کې کوم حرکات لرو صحیح دي چې دا ټول تقریبا د سکلټل مسله کبله رامنځته کیږي. دی چې دی ولنټري دی معنا ارادي دي موږ تاسو په واک کې دي کوم غواړو خبرې کولای شو کوم غواړو مثال لاس شوړوالای شو پښه شوړوالای شو. نو سکلټل مسل چې دا ارادي دي موږ تاسو په واک کې دي صحیح شو. د سوماتیک موټور نرو ته راځي د جسمي حرکي اعصاب ته راځي چې هغه چشکی تنبیه راوړي موږ چشکو حرکت رامنځته کیږي بیا. سموث مسل چې دي شوی عضلات چې دي دا اکثره په وجود کې هغه حال او ارګان یا هغه جوف لرونکي غړي چشکی هغه جوړي مثال لکه زړه دي مثال لکه سږي دي مثال لکه لیور دي مثال لکه رګونه دي مثال نه بلډ ویسلز دي دا ګرد چشکی دي جوړي آی سترګې دي مثال دي کې رول لري کلینس او دوا دي یوټرس رحم دي سکین پوست دي ټول په جوړولو کې شتري مهم رول لري شوی عضلات چې زموږ تاسو په واک کې نه وي صحیح شو. د چې دي انولنټري دي معنا غیر ارادي دي موږ په واک کې نه یو. دي هغه عضلات چې موقعیت ولري چې موږ په واک کې نه یي بیا له زړه څخه نور ټول عضلات چې موږ په واک کې نه دي هغه په سموث مسل کې راځي صحیح. ښه د دې مهم وظیفه چې د چی کولای شي پراپر یورین د ادرار په افراز کې مهم رول لري د خوړو په هضم کې او په ګډولو کې مهم رول لري صحیح. بل د هغه رقم د پپیل یا سترګې د کسې په خلاصولو بندولو کې رول لري د وینې جریان په تنظیم کې مهم رول لري. او بل په ځینې ځایونو کې کولای شي اوتو ریتمیک خپل حرکات خپل کنټرول کړي مثال لکه مختصر ځینې غدوات یا خپل رګونه کې دي مثال دی کولای شي اوتو ریتم یا خپل حرکات خپل کنټرول کړي. د چې دي انولنټري دي معنا غیر ارادي دي موږ په واقع نه دي. دې ته بیا کوم عصب راځي دې ته اوټونومیک نرvous سیستم راځي خودکار عصبي سیستم راځي هغه سمپاتیک او پاراسمپاتیک دي او اندوکراین په مربوط دي یعنی هورموني سیستم په مربوط دي د هورمون سیستم او د خودکار عصبي سیستم مربوط شي مربوط په دې پورې. دریم موږ تاسو کارډیاک مسل وایو د زړه عضله موږ تاسو وایو دا به جلا عضله ده چې زړه زین جوړ شوی دی او دی هم د وینې د جریان لپاره ډېر مهم رول لري ان د وینې د مومنت لپاره دی مهم رول لري ځکه زړه چې دی وینه په حرکت باندې راولي اوتو ریتمیک دی خپل حرکت خپل کنټرولولی شي. موږ تاسو په واقع نه دی یعنی انولنټري دی صحیح دی. دی هم د اندوکراین په واسطه کنټرولېږي او هم د اوټونومیک په واسطه کېږي کنټرولېږي. یعنی موږ تاسو په وجود کې هغه وجود چې کنټرولېږي چې هغه اعصاب چې موږ تاسو په واک کې نه دي او اوټونومیک نرvous سیستم دی او یا اندوکراین هورموني سیستم دی. ته موږ تاسو په واک کې وو هغه به چې سوماتیک موټور سیستم دی صحیح دی. نو سکلټل چې راځي موږ تاسو سکلټل عضلات چې راځي هغه سوماتیک موټور نر دی یعنی وروندي عصب دي شابوس او کوم موږ تاسو په واک کې چې نه دي لکه سموث او کارډیاک چې دي پاکي بیا اندوکراین او اوټونومیک نرvous سیستم چې لري مهم رول پکې لري. دا و د عضلاتو اړوند ځینې عمومي معلومات چې درې ډوله عضلات وو او د هغو مهمه ځانګړتیا یې موږ تاسو وویلې. سکلټل یې پکې خاص اوس ډېرې زده کوي او داسې نورې ما تکرار کړي ځان سره. ښه دلته تاسو چې موږ تاسو وګورو دغه اول چې د خپله کارډیاک مسل ده زړه مربوط ده د زړه عضله ده دوهم چې د سکلټل مسل ده معنا سکلټي عضلات یې واټک پل مربوط دي. دریم چې د سموث مسل ده تاسو چې وګورئ په جوړښت کې عموما کارډیاک مسل او سکلټل مسل چې سره ورته دي صحیح دواړه ته ویل کېږي سترایټډ معنا خط لرونکي صحیح د دواړه چې دي خط لرونکي دي نو دا چې دي تقریبا سره یو رقم دي. نو موږ تاسو یو سترایټډ مسل لرو چې هغه دغه دوی پکې راځي او بل چې دي نن سترایټډ یا استرایټډ صحیح چې هغه کې بیا سموث مسل پکې راځي یوازې هغه مخته راځي. اوس بل موږ تاسو راځو وایي دا موږ تاسو وویله چې په دا درو ډول عضلات کې موږ یوازې کار چا سره دی د سکلټل مسل سره موږ کار ځکه هغه نور مسل بیا وروسته درسو کې به مخته راځي خیر ان شاء الله. د اول درسو کې موږ تاسو کوم عضلات وایو هغه یوازې موږ تاسو سکلټل مسل موږ تاسو وایو.
دی چې دی عموما موږ مخکې هم وویل چې دی د هډوک سره وصل دی تر وخت چې دی د هډوک سره یو ځای سره موږ د هډوک سره یو ځای روان دي مثال چې یو هډوکی ورته ولاړ او بل چکی حرکت ورته کوي صحیح شو د عضلات په مرسته باندې هډوکی چکی حرکت ورته کوي دا عضلات چې دي یو اوریجن یا د شروع برخه لري او بل انسرشن د ختم برخه لري صحیح دی هغه سکلټي عضلات مشتسوي چې دي د هډوک سره یو ځای نو دی به یا یو ځای شروع کیږي او ځای به ختمیږي هیڅ دوه سره دی لري د دوه نهایت مثال لري صحیح دی چې یو اوریجن دی بل چې انسرشن دی ځینې وخت امکان لري چې دوه درې اوریجن ولري څلور اوریجن ولري مثال څو ځای شروع سي ځینې وخت امکان لري چې څو ځای ختم سي عضله مثال صحیح دی نو چې اوریجن هغه څه ده چیرې چې عضله شروع کیږي صحیح دی او په دغه ساحه کې چې عضله شروع کیږي د عضلې حرکت هم چې ډیر کم دی ورې حرکت ډیر نشي کولی انسرشن به هغه ساحه ته ویل کیږي چې عضله ورې ختمیږي چې دلته عضله چې ډیر حرکت کولی شي نو چې موږ تاسو دا وایو چې عضله یو ځای شروع کیږي بل ځای ختمیږي عضله چې ډیر کار کوي تاثیر کوي هغه د ختم په ځای کې کوي ډیر تاثیر موږ دا عضله څو ګوري دا یو مثال دی دا مثال ده صحیح شو دا عضله دلته شروع شوې ده د هیمورس هډوکي سره دا یې اوریجن دی دلته ختم شوی ده صحیح شو په ولنامه یې ختم شوی ده اوس د عضله چې کوم مخ تکلس وکړي کنټرکشن وکړي د هیمورس د مخ ته نه راځي هیمورس نه رامخته کېږي بلکې د ولنا راپورته کېږي لاس راپورته کوي نو دا عضله چې ختمې دی تاثیر دلته کولی شي په انسرشن کې تاثیر کولی شي صحیح شو عضله چې د سکلټي عضلات یو به شروع لري بل ختم لري د شروع په کار کې شروع په برخه کې دی حرکت ډیر کم دی او ختم چې چیرې دی اورې حرکت چې دی ډیر زیات دی ښه دا موږ داسې وایو چې عضله چې عموما چې دا هډوکو سره وصلېږي دی دلته په دغه ساحه کې دی کنیکټیو ټیشوز یا منظم اعصاب په واسطه چې کېږي ورسره وصلېږي دا وصلېدل چې دي دوه رقمه دي یا فلش اټچمنټ دی او یا انډایرکټ اټچمنټ دی فلش هغه ډول وصلېدل دي چې هغه مستقیم ورسره وصلېږي پیسو دغه الیاف یې لنډ وي شارټ وي او دستي ورسره مشکل د هډوکي سره او انډایرکټ یا غیر مستقیم چې دی هغه به هغه وصلېدل دي چې عضله خپله نه ورسره مشکل عضله د یو ټندن یعنی پلی په واسطه باندې او یا اپینیوروز فایبروزي الیاف په واسطه چې کېږي ورسره وصلېږي غیر مستقیما د خپل نور سره وصلېږي او ټندن موجود مثال یا اپینوروز موجود هغه په واسطه چې کېږي ورسره وصلېږي نو دوه رقمه شکل دي وصلېدل ورسره لري او بل هغه ځای چې د هډوکي سره عضله وصلېږي ورې خاص بونې مارکینګز ته ورې یعنې په هغه ساحه کې به د هډوکي خاص برخې لري لکه توبرکل او اتلیا برخه صحیح شو تراکینټر لکه چې غاټ سي مثال کرست مثال توبرزټي مثال د خبرې نه مثال خبرې کونډایل مثال د خبرې اپیکونډایل مثال دغه ساحې چې دي د سره عضلات سره مشکل یعنې چې عضله شروع کیږي یا ختمیږي ورې به عموما هډوکي خاص لینډ مارکس لري یا خاص مارکینګ به ورې لري چې عضله چې کېږي سره وصلېږي اکثره وخت توبرکل دي یا کرست یا تراکینټر موږ تاسې مایولوژي وایو مایولوژي معنا د عضلاتو علم مایو معنا عضله پیسو مایا معنا عضله او لوژي علم ته ویل کېږي هغه علم دی چې د عضلاتو څخه بحث کوي عضلات په کوم مطالعه کېږي چې په دې کې موږ تاسې عموما د عضلې موقعیت معلوموو مطالعه کوو چې د موقعیت لري د عضلې اوریجن موږ مطالعه کوو چې چیرې شروع کېږي انسرشن چیرې ختمیږي انربیشن کم نربو ته راځي فانکشن د عضله کم کار دی کم وظیفه سرته رسوي چې په دې کې بایولوژي کې موږ تاسې عموما دغه شیان باندې بحث کوو چې په هر عضله کې موږ تاسې دغه شیان ټول چې کوم مطالعه کوو د خیر انشاءالله ښه موږ خو مخکې وویل چې عضله چې ده هغه د تنبیه کولو وړتیا لري چې سټیمولي ورته راسي عصب تنبیه ورته راوړي عصب سیاله ورته راوړي عضله چې کېږي تنبیه کېږي او تکلس رامنځته کوي عضله دغه تکلس چې رامنځته کېږي په عضله کې ځینې تغییرات رامنځته کېږي ورسره هغه تغییرات څه دي لکه شارټنینګ عضله لنډېږي واري تکنینګ عضله ډبلیږي ورته هارډنینګ عضله چې کېږي سختېږي ورته دغه درې تغییرات چې رامنځته شي نو په پایله کې عضله چې کېږي حرکت رامنځته کوي ښه موږ خو مخکې هم وویله چې عموما موږ تاسې درې رقمه او یا دوه رقمه عضلات موږ تاسې لرو د دوه رقمه موږ تاسې وایو نو یو به سموتي بل به سترایټډ وي سموت معنا چې هغه چې دي ښوی عضلات دي صحیح شو او سترایټډ معنا چې خط لرونکي عضلات دي چې دغه سترایټډ بیا دوه رقمه دي بیرته صحیح شو چې هغه کې یو چې دی ولنټري معنا ارادي دي بل انولنټري معنا غیر ارادي دي په ارادي کې سکیلټل مسله راځي
په غیر ارادي کې بیا کارډیاک راځي. او که لنډ ووایاست چې درې رقمه دي، بیا نو وایي چې یو سموث دی، صحیح شو، بل سکلیټل دی، او بل هم کارډیاک، داسې هم ویلی شو. خو دغه سکلیټل او کارډیاک چې دي دا دواړه په خط لرونکي کې راځي، دي چې لري داسې خط لرونکی جوړښت دی لري، لکه ته سترایټ هم ویل کېږي. لازم موږ تاسې په عضلاتو کې اول موږ تاسې د اپر لمب مسل موږ تاسې شروع کوو. هغه عضلات وایو چې هغه اپر لمب کې شاوخوا پوښي. د اپر لمب یا د لوړې نهایتونو څه چې پکې لاس او اوږه راځي نه، د دې عضلات چې دي په څلورو ګروپو کې مطالعه کېږي یا په څلورو برخو کې مطالعه کېږي. چې اول مسل اف د شولډر، د اوږې مسل موږ تاسې ته وایو. بیا موږ تاسې راولاړېږو د براخیم یا ارم مسلس وایو. بیا د انټي براخیم یا فور ارم مسلس وایو. بیا هم د هند یا د لاس مسل موږ وایو. نن بحث وکړو چې شولډر باندې له شو کو بحث وکړو موږ تاسې شولډر مسل موږ تاسې مطالعه کوو سره. هغه عضلات چې هغه شولډر جوړوي او اوږه جوړوي موږ تاسې ته دا بیا چې کېږي په څلورو برخو کې مطالعه کېږي، په څلورو برخو کې موقعیت لري. یو د اوږې انټیریر قدام ته، هغه عضلات چې د اوږې مخ ته موقعیت لري. بل د اوږې شاته پوسټیریر خلته سکاپولا سره موقعیت لري. بل میډیل معنا اونسي خواته چې موږ تاسې دغه د لاس دغه بغل چې دی نه، د لاس لاندې دغه بغل چې دی دلته موقعیت لري، د سینې قفس سره نږدې د بغل خواته. بل بیا لیټرل ګروپ چې د اوږې وحشي ته، د اوږې وحشي چې ده دا دغه د بازو لوړه خوا راځي، دا د بازو څوکه لوړه خوا راځي، صحیح شو، بازو سر راځي، دغه د اوږې وحشي خوا ده، صحیح شو. دلته موږ تاسې د اوږې پر مربوط بحث کوو، یعنې د لاس د بازو د ننه خوا چې د بدن د کپس خوا ته هغه چې د هغه میډیل خوا ده چې دا بغل لازم انسان بغل پشته راځي. او لیټرل چې بیا دی هغه دغه د لاس د بازو هغه د باندې خوا ده چې موږ تاسې د باندې متوجه دي چې خوا ته مثال نه د بازو سر خوا. راځو دغه مشکو مطالعه کوو ټول د خیر سره وایو ان شاء الله. اول راځو انټیریر پارت موږ وایو، هغه عضلات چې د اوږې قدام جوړي، انټیریر ګروپ مسل وایو. د اوږې هغه عضلات چې هغه مخ ته موقعیت لري، مخ خواته، د اوږې مخ خواته، سینې خواته موقعیت لري، صحیح شو. دا درې عضلات په دې کې، صحیح شو، او په دوو برخو کې موقعیت لري، صحیح. چې یو برخه چې دا هغه سوپرفیشل ده معنا سربیرنه ده، صحیح شو، او بله برخه چې دا هغه ډیپ معنا لاندې ده. په دغه سربیرنه برخه کې یوازې یوه عضله ده، پکتورالس میجر. پکتورالس دا خپل دغه د سینې برخه ته ویل کېږي، میجر معنا غټه عضله، سینې غټه عضله، صحیح شو، دا سربیره موقعیت لري. اوس بیا عکس کې وګورو. او بل دغه څخه لاندې بیا دوې عضلات دي، پکتورالس ماینر د سینې کوچنۍ عضله، او سب کلاویس معنا د کلاویکولا څخه لاندې عضله. چې په دې موږ تاسې بحث څه کړی وو په هغه کلاویکولا ډوب کې، دلته اوس مکمل د خیر سره وایو ان شاء الله. نو موږ دا وایو چې د اپر لمب یا د لوړ نهایت مسل چې دي موږ تاسې د اوږې هغې وایو، د بازو د وایو، د فور ارم ساعت د وایو، او د لاس د وایو، صحیح شو. اول موږ تاسې اوږه شروع کړله. د اوږې هغه چې دي څلور ګروپونو کې دي، مخ ته انټیریر، شاته پوسټیریر، د ننه داخل خواته وجود خواته چې د هغه میډیل دي، او وحشي ته چې دی دېرش خوا دي. چې اوس بیا ګرد ووایو د خیر سره ان شاء الله. اول موږ تاسې انټیریر شروع کړله. په انټیریر کې موږ چې درې عضلات شته، درې مسل شته، چې په هغه کې یو پکتورالس میجر دی، صحیح شو، دوهم پکتورالس ماینر دی، او دریم سب کلاویس دی. چې په دې کې دغه میجر چې ده دا سوپرفیشل ده، معنا په اول پلان کې معنا سربیرنه ده، او پکتورالس ماینر او سب کلاویس چې دغه ډیپ یا لاندې عمیق پلان کې ده، صحیح دی. دا په دوه پلانونو کې ده، سوپرفیشل سربیره او ډیپ لاندې عمیق پلان. اوس به هر یو چې کو جلا جلا به وایو. اول راځو موږ تاسې د اوږې مخ خواته هغه عضله وایو چې هغه سوپرفیشل ده، معنا سربیره ده، چې هغه ته ویل کېږي پکتورالس میجر. د دې اوریجن یا شروع په کوم ځای کې ده؟ دا چیرې شروع کېږي؟ دا چې دا عضله یو څه غټه ده، صحیح جوړښت یې غټ دی، نو دا تقریبا درې ځایه شروع کېږي. اول د کلاویکولا انټیریر میډیل هاف، یعنې مخ ته دغه نیمایي، صحیح شو، د کلاویکولا مخ خواته اونسي نیمایي، یو خو دغه وحشي ګور دغه جلا نیمایي ده، دغه وحشي خوا ده چې د اوږې خواته دی نه، باید د سټرنوم خواته چې ده معنا د وجود دغه د منځ کرښې ته نږدې مثال نه دا میډیل خوا شوله. نو اول شروع یې دغه ځای شو، صحیح شو، د کلاویکولا نیمایي میډیل خوا، صحیح دی. دوهمه شروع کوم ځای ده؟ دوهمه شروع د سټرنوم انټیریر سرفیس، د سټرنوم دغه مخ وینئ، دغه مخ دغه دوهمه شروع شوله د سټرنوم انټیریر سرفیس، او همدارنګه اپر سکس ریف، لوړ
شپږ پښتۍ چې یوه مثال دلته موقعیت لري، بله دویمه دلته ده، درېیمه دلته ده، څلورمه دلته ده، پنځمه دلته ده او شپږمه دلته ده، چې دغه شپږو پښتیان هم څه کېږي شروع کېږي ورسره. صحیح دی. او همدارنګه بل اپینیوروز اف اکسټرنل اوبلیک مسل، دا د نس عضله ده چې خیر په نس کې به د خیر ان شاء الله ورې به بحث وکړو د خیر سره. دغه عضلې هغه اپینیوروز یعنی فایبروزي الیاف، دلته سپین سپین الیاف دي، سپین سپین چې دغه الیاف دي، دا څه کېږي شروع کېږي. نو موږ وایو چې پکتورالیس میجر عضله چې ده دا د سینې د اوږې مخ ته موقعیت لري، د سینې غټه عضله ده چې دا درې ځایه شروع کېږي. یو یې کلاویکولاس شروع کېږي، بل د سټرنم او پښتۍ شروع کېږي، او بل خپله د اپینیوروز څخه شروع کېږي، د نس د عضلې د اپینیوروز څخه شروع کېږي، درې ځایه شروع شوله. ختم یې چیرې دی؟ دا عضله داسې ټوله راځي 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 ټوله سره یو ځای کېږي، د لاس پر دغه ځای ختمېږي. دا کوم ځای دی؟ دا ګریټر توبرکل کرست دی. موږ تاسې په هیمورس کې تاسو چې په یاد دي موږ ورې دوه یې توبرکله ویلي وو چې یو دا غټ توبرکل وو، صحیح دی، چې وحشي ته موقعیت یې درلودی، او بل دغه لیسر توبرکل چې هغه اونسي ته موقعیت درلودی. بیا موږ دا هم ویلي وو چې د هر توبرکل څخه وروسته کرست هغه شروع کېږي. صحیح شو؟ د غټ توبرکل کرست معنا ګریټر توبرکل کرست او د کوچني توبرکل کرست. صحیح شو؟ دغه د غټ توبرکل کرست لاندې راځي، په دغه ځای کې دلته د عضله څخه کېږي ختمېږي ورسره. ختم یې یو ځای شو، د غټ د هیمورس د ګریټر توبرکل کرست باندې څه کېږي ختمېږي ورسره. صحیح دی. نرو کوم نرو ورته راځي؟ دوه نرو ورته راځي، میډیل او لیټرل. پکتوریال نرف، نرف هم په دغه نامه یادېږي لکه څنګه چې د عضلې نوم دی پکتوریال نرف. صحیح دی. چې یو میډیل دلته موقعیت لري دغه ونسي خواته راځي، او بل دلته لیټرل وحشي خواته دلته راځي، ورته دوه نرف ورته راځي، میډیل او لیټرل. وظیفه به شي څه کار به کوي؟ تاسو چې د عضلې ته وګورئ، دا عضله خپله تکلس وکړي معنا کوچنۍ شي، څه به وسي؟ د هیمورس په داخل ته ولاړ شي. صحیح شو؟ ته ویل کېږي اډکشن، معنا وجود ته نږدې کېدل. اډکشن د عضله کش سي کوچنۍ سره لنډ سره د هیمورس قشي داخل خواته ته ویل کېږي اډکشن، معنا د لاس نږدې کول و وجود ته. او همدارنګه میډیل روټیشن معنا ونسي ته د ورغاس چیرې وګورئ د عضلات د هډوکي پر دغه یو بغل چې خلاصېږي، هغه بل بغل او منځ یې خالي پاتېږي. نو دغه بغل ځان ته کشي چې کش سو دغه هیمورس لږ د تاو خوري، داخل خواته لږ تاو خوري، چې تا یو خوړی ته ویل کېږي میډیل روټیشن. انشاءالله خاص مشکل به زما نه وي، که بیا هم چیرې پوه شوي نه واست بیا پوښتنه کولی شئ. دا وز موږ تاسو د اوږې په قدام کې د مړۍ عضله چې د سوپرفیشل سطحي پرته ده شابس، او ته ویل کېږي پکتورالیس میجر. شروع یې درې ځایه وه، ختم یې یو ځای و، نربونه یې دوه وه، وظیفې هم چې وې دوې وې. ښه، دوهم موږ تاسو وایو هغه هم د رقم ورته نوم دی پکتورالیس ماینر، هغه عضله چې هغه د سینې پر مربوط ده خو ماینر ده، چې څه د اوږې مخ ته موقعیت لري، دا پکتورالیس ماینر ده. دا بیا ډیپ ده، تر بلې لاندې موقعیت لري، په ډیپ پلان کې ده. موږ ویل چې یوه سربیره ده، دوې ډیپ دي، دا ډیپ څخه اوله چې ده پکتورالیس ماینر ده. د دې شروع چیرې د اوریجن چیرې دی؟ external surface of 3 to 5 ribs، یعنې د درېیمې څخه وایي دغه اوله ده، دا دوهمه ده، دا درېیمه ده، دا څلورمه ده، او دا هم پنځمه ده. صحیح دی. نو دغه درېیمه څلورمه او پنځمه دغه درو پښتۍ د ایکسټرنل سرفیس یعنې د باندې مخ، ایکسټرنل سرفیس د باندې مخ څخه شروع کېږي، بیا لوړ راپورته کېږي. دغه ځای موږ تاسو ویلی وو د کلاویکولا پورې دغه د سکاپولا پورې مربوط وو، ته ویل کېدی کراکویډ پروسس. کراکویډ پروسس چا پورې مربوط دی؟ په سکاپولا پورې شاته چې موقعیت لري. دغه عضلې مخ داسې راوتلې دي شاید د چنګښ غوندې ساحه وه شاوس کوم په یاد دی، موږ ورې ویلي وو کراکویډ پروسس. ختمې دلته کېږي شاوس، چې دې ختمېږي په کراکویډ پروسس باندې ختمېږي. موږ تاسې د اوږې د مخ دوهم عضله وایو، ته ویل کېږي پکتورالیس ماینر، چې دا عضله چې ده دا په ډیپ پلان کې یعنې عمیق پلان کې موقعیت لري. د سینې د درېیم څلورم پنځم پښتۍ د خارجي مخ یا ایکسټرنل سرفیس شروع کېږي، بیا لوړ راپورته کېږي د سکاپولا هډوکي په دغه پروسس چې هغه ته ویل کېږي کراکویډ پروسس، په دا ختمېږي. صحیح شو؟ دې ته یوازې یو نرف راځي، میډین نرف، ځکه دا ته اونسي خواته نږدې دی، دې ته یوازې میډین نرف راځي. صحیح شو؟ وظیفه یې څه ده؟ وظیفه یې یو خو دا کار کوي چې دا اوږه به لږ ښکته کړي، چې دا کوچنۍ شي اوږه به لږ لاندې راسي، دا عضله که تکلس وکړي سره کوچنۍ شي اوږه به لږ څه شي ښکته به شي. د اوږې ور موف ډاون د شولډر،
اوږه به لاندې پورته شي. او بل څه کار کوي، بل دغه درې پوښتۍ چې دی ورسره شروع شوی دی، درېیمه څلورم پنځمه، دا به لږ لوړ پورته کړي. صحیح شو؟ دا به چشکي لوړ پورته کړي. دا یې تقلص یا وظیفه یې وه، چې حرکت څخه دا وظیفه رامنځته کېږي. ښه، پسې موږ تاسې راځو د اوږې د قدام درېیمه عضله موږ تاسې وایو، چې هغه ته ویل کېږي سب کلاویس مسل. دا هم په ډیپ پلان کې ده. د اوږې په مخ کې موږ تاسې درې عضلات وایو. یو یې سربیرن ده، هغه ته پکټورالیس میجر وایي، هغه مو وویله. دوی بیا لاندې وې، په لاندې کې اول پکټورالیس ماینر و، هغه مو هم وویله. دویم یې چې ده سب کلاویس مسل. سب معنا لاندې، کلاویس دا کلاویکولا لاندې. دا کوم هډوکی دی؟ کلاویکولا هډوکی دی. دې لاندې موقعیت لري. د شروع کم ځای دی. شروع په اړه موږ تاسې وختي هم بحث کړی و، لږ مو ویلی و. په دا هډوکي کې موږ تاسې لږ ویلي و. کوم هډوکي؟ په کلاویکولا هډوکي کې موږ تاسې لږ ویلي و. چې کلاویکولا هډوکي لاندې موږ ویله چې ورید چې دی خوله یو ګروپ لري شاوخوا. څه لري؟ یو ګروپ لري. او بل موږ ویلي چې دې هډوکي لاندې دستي اوله پوښتۍ دی شاوخوا. څه ده؟ اوله پوښتۍ دی. نو دغه چې دی د شروع چې ده کوستو کنټرول جوینټ اف فرست ټریپ، ان د اولې پوښتۍ هغه ساحه چې د غضروف او پوښتۍ سره مخ دی، دغه ځای کوستو کنټرول جوینټ. کوستو کنټرول جوینټ په دې معنا، کوستو معنا پوښتۍ، کنټرول معنا غضروف، یعنې هغه برخه چې د غضروف او پوښتۍ سره مخ دی. سرنوم سره نه مخ دی، دغه ځای کې دغه سپین خو غضروفونه دي نه، او دا کوستای پوښتۍ دي. دا پوښتۍ او غضروف سره مخ، دغه ته ویل کېږي، دغه چاک ته ویل کېږي کوستو کنټرول جوینټ. نو د شروع چې ده دغه د اولې پوښتۍ د کوستو کنټرول جوینټ، د اولې پوښتۍ د هغه ساحه چیرې چې غضروف شروع کېږي، د دغه څخه شروع کېږي دا عضله. پوه شو؟ بیا چیرې راځي؟ بیا د سکاپولا دلته لاندې یو ګروف ستاسو په یاد دی، سب سکاپولر ګروف. سب سکاپولر ګروف ان د کلاویکولا هډوکي سب کلاویکولر ګروپس. ما سکاپولر وایي، بخښه کوئ، کلاویکولر، سب کلاویکولر. صحیح شو؟ کلاویکولا لاندې څیرې، یعنې کلاویکولا دغه میډیل خوا، دغه ونسي خواته دلته لاندې یو ګروف وه، چې هغې ته ویل کېدی سب کلاویکولر ګروف. په دغه ګروپ یا میزابیک څه کېږي؟ ده ختمېږي. صحیح شو؟ شروع مو ویله چې پر اوله پوښتۍ شروع کېږي، د کلاویکولا لاندې ختمېږي. صحیح؟ دې ته کوم نرف راځي؟ دې ته هغه نرف راځي چې کوم چې دغه د عضلې نوم دی سب کلاویس نرف، دغه د هډوکي لاندې نرف. صحیح شو؟ سب کلاویس نرف دلته راځي. وظیفه به شي یو خو دغه اوږه چې کوي لاندې کشي، دغه د اوږې هډوکي چې پکې لاندې کشي. صحیح شو؟ چې دا کوچنۍ سي عضله. او بل څه کار کوي؟ بل دغه اوله پوښتۍ بیا لوړ کشي، چې تکلس وکړي دا پوښتۍ څه پکې لوړ خواته څه پکې کشي. صحیح شو؟ دا چې شوله د وظیفه شوله، د پورې مربوط دغه شو وظیفه وه. نو نن لپاره دغونه بس ده. سبا آخر بیا انشاءالله د سکیپولا دغه د اوږې خلفي انسي او وحشي عضلات خلاص به انشاءالله ووایو، ځکه هغه یې سره ورته دي، سره مشترک دي. هغه بیا د باندې ډېرېږي. دغه نن لپاره دغونه بس ده انشاءالله.